السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه چې تاسو پوهیږئ نن مونږ د لغمان ښار ته راغلی یاستو او غواړو چې هغه بې وزله والو کسانو سره کومک وکړو د باران رحمت د بنسټ له لارې. نو نن دا زموږ د دې پروګرام اولنۍ برخه ده، نو غواړو چې تاسو مونږ سره تر اخره پورې اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، آنی طلب کن. قسمی که شما خبر دارین ما آمدیم در ولایت لغمان. بر ما اول رسیده بود که در اینجا 3 فامیل هستن، کنار 3 شان بیوه هستن. دیگه ما آمدیم همینجا که از اینا یگان سوالا را بپرسیم و از تمام دوستایی که ما را میبینن از اونا تقاضای ما می هسته که اونا به همین قسم مردم ها همیشه کمک کنن. سلام علیکم خانه، خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ خیرتی؟ خاله چقدر وقت میشه در اینجا شما زندگی میکنید؟ از ما دیگه زیاد میشه که 8 سال میشه که در اینجا زندگی میکنیم. خب بسیار خوب. تعداد فامیلتان چند نفر است؟ از ما 6 نفر است، 4 تا 8 است. خب و مردا؟ مردا دیگه فعلا مرد نداریم. چی کار میکنید؟ از دیگه کس از یک نفر ما کس کراچی چیزا میگردانه، از یک کسی کس شوهرش دیگه بسیار حالاتش خراب است. خب یعنی شما خودتان کار میکنید؟ خود ما خدا میگه کالای خدا جور کردن بیاره به خاطر خیاطی میکنم. ده اولی کرایی است یا اصلا؟ کرایی است، سر بوتا پیسه تشکر، زنده باشید. حالا شما میشه که شما هم خاله اینجا امرای زینا زندگی میکنید؟ امرای زینا زندگی میکنم. شوهرم کس محتاج است که 4 تا 8 بچه است که دمی خانه زندگی میکنم. چی کار و وظیفه خودت داری نداری؟ نه هیچ کار و وظیفه ندارم. کسی که تو خیر خیرات میگیری اگر نم بار شاید اونو است اونو دیگه بیاز دیگه حالا خودت هم امرای زینا در اینجا زندگی میکنید؟ شوهر به کراچی وارد یکش ما پیش مریم خورده دم خود تمام قریه ماری ما ای بس اون بچه کم است، اون بچه کم است تو دستارک یک مدت یعنی من دیوار ما میکنم تشرامی ما کلی مشاص ما از طرف باران رحمت بنیاد خیریه آمدیم اینجا. شما با اونا چیز گفتنی دارین میشه که شما بگید؟ تشکری میکنم. باید که غریبا کمک کنین، حال که بر ما این میره دادین بسیار خانهشان آباد خیر ببینیم که کمک کتما کردین که دیگه هم باید باشه که زمین غریبا که بسیار حالات کلی ما خراب است باید کمک کنین. تشکر، زنده باشید.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Türk kardeşlerimiz, sevgili Ümmet-i Muhammed. Sevgili Türk kardeşlerimiz, Köln ve civar köylerinden yapmış olduğunuz sadaka, yapmış olduğunuz bağışlar Barhani Rahmet organizasyonuna 21 aileye Afganistan'daki Lahman şehrine ulaşmıştır. Allah sizlerden razı olsun. Allah yaptığınız hayırları kabul eylesin. Kardeşimiz vesile olmuştur. Allah ondan da razı olsun. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin. Allahu Teala ailenize ve ümmeti Muhammed'e huzur versin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید. السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه چې تاسو ګورئ نن مونږ د لغمان ولایت ته راغلي یو، او څنګه چې تاسو ته معلوم ده بل ځل مونږ ننګرهار ته تللی یو، او همدغه شانتې مونږ بېوزله کسانو سره مونږ مرسته کړې وو. نو هیله دا کوم چې دې ځل مونږ بیا د لغمان شریف ښار ته راغلي یو او دغه بېوزله کسانو سره مرسته کوو. نو د ټولو هغه کسانو چې مونږ ته د باران د رحمت بنسټ له لارې مونږ سره مرسته کړې دی، هغه ټولو نه مننه کوم، او هغه کسانو نه غواړم چې هغې دو هم په دې برخه کې په دې کسانو کې په دې دیدو سره برخه واخلي. نو انشاءالله د دې پروګرام بلې برخې ته به انشاءالله مونږ تاسو به یو ځای وو. مننه. السلام علیکم مورې. مورې تاسو کاروبار لرئ؟ نه. شته نشته؟ نه، خاوند مې د هغه کراچیواني کې او نور اقتصاد ضعیفه ده، نو نور شی نشته، نو کوم عایدات شته ده، نو کوم بل شی. تاسو د باران رحمت بنسټ ته تاسو سره دغه خوراکي کومک کړی دی، تاسو دې باره کې څه وایئ؟ نه، څوک چې د چا زړه خوږېږي کومک کوي، که چا زړه نه خوږېږي کومک نه کوي. او تاسو دغه خلکو نه څه غوښتنه لرئ چې تاسو سره نور هم دغه شانتې کومکونه وشي؟ ها، ولې نه، خدای ورته ډېر ورکړي، ولې نه غواړو چې هر څوک دا کومک کړی دی هغه ته خدای هغه دنیا اجر ورکړي، او خدای نور هم ورته ورکړي چې موږ غریبانانو سره کومک وکړي. او مورې ستاسو کور کوم ځای کې ده، چېرته ده؟ زموږ کور کې هغه دغه د سرکه کې ده. لغمان د سرکه. ډېر ښه، مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ښه یې؟ خیر، ته ښه جوړ یې؟ خیر دی. شکر. څه کاروبار لرئ؟ بس دیاړي هم کوو، اوس روزګار یو. کور کې څو کسان؟ 2 کسان یو کور کې.
څو کسان اووه کسان. اووه کسان ښه ټولو ازماوري په تاسو باندې او زما باندې ښه اوس هغه کاروبار چې مخکې اوس هغه کاروبار هم پاتې نه دی او کاروبار نشته اوس بس دی خدا چېرته انډیوالانې بس هغوی کومک کوي. ښه دا اوس چې تاسو سره د باران رحمت بنسټ تاسو سره کومک کړی دی دې باره کې څه تاسو بس موږ خوشحال یو الحمدلله الله نه راضي یو بس دی هم خدای پاک دومره نور هم توفیق ورکړي او چې د غریبانو سره کومک وکړي او د حکومت غواړي چې د دیو سره خلکو سره کینی او د خلکو سره هغه وکړي بس موږ سره کومک وکړي او نورو د عوامو خلکو سره غریبانان ډېر دي د هغوی سره کومک وکړي همدغه غواړي. السلام علیکم وروره ستاسو نوم دی؟ زما نوم عبدالرحیم دی او د چاردی درخاني کې اوسېږم. تاسو کار کوئ څه کار وظیفه خو نه لرم همداسې دهقان یم او کله کار پیدا شي او کله پیدا نه شي. مشکلات ډېر مشکلات ډېر دي. مشکلات ډېر شوي دي. بېروزګاري زیاته ده او خرچه د کور زیاته ده او قیمت یې همغسې ده. او تاسو د باران رحمت بنسټ نه څه غوښتنه لرئ؟ موږ د دوی نه دا غوښتنه لرو چې باید د غریبانانو باندې چې کوم دی لاس کش کېږي باید د دې خلکو چې کوم دی دولت غم نه خوري یا داسې دولت کې هم څه نشته دی نو باید د دې خلکو سره لږ کومک وکړي شي چې ډېر محتاج او غریبانان دي. او بل دا چې اوس تاسو سره کومک کړی دی دې نه تاسو خوشحال یې؟ او موږ الحمدلله ډېر خوشحاله شو. الله پاک دوی کې د دوی ته د خدای پاک د دوی اجرونه ورکړي او باید الله پاک دوی ته نور هم داسې توفیق ورکړي چې نور کومک خلکو سره وکړي. خوشحاله شو په دې باندې الله دې دوی ته اجرونه ورکړي. موږ څنګه چې زموږ د افغانستان ټول جنګ ځپلی اولس دی او موږ هم ټول همداسې خوار او غریب او بې کسبه او بې روزګاره خلک یو نو دا د خیره باران رحمت د فروسي څخه ډېره مننه چې زموږ سره زموږ غوندې خوارانو عاجزانو مسکینانو سره مرسته کړې ده. ډېره مننه ترېنه کوو. نو الله دې وکړي چې همداسې ادامه ورکړي او هم د دولت څخه هیله کوو چې د ملت ته پاملرنه وکړي او ټولو سره داسې مرستې وکړي د بېوزله خلکو سره امداد او کومک وکړي. مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله یا الله یا الله یا الله یا الله دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور
قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله یا 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 دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت میکنم، مانی طلب کن آنچه میخواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من.
چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. نامت چی است؟ محمد یاسین. یاسین جان در خانه کلانتان کی است بچه؟ پدرم است. پدرت است؟ چی کار میکنه پدر؟ پدرم چیز نمیکنه. میکاره؟ خب این پیش سودا و یا خودت آمدی؟ خب ماشاءالله سعیس خیلی ببر بخیر. بخوانین آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من الله اکبر 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 لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله یا 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 الله الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، قسمی که شما در تصویر مشاهده کردین لله الحمد و کمک و همکاری الله متعال و با مساعدت دوستان عزیز ما تانستیم که کمک های باران رحمت را به شهر لغمان برده و همراه کسایی که بی‌بضاعت بودن و مستمند بودن کمک کنیم. در این پروسه قسمی که شما مشاهده کردین خواجه صاحب سیار همراه ما همکاری نمودن. سیار جان چطور بود در کل پروگرام امروز چطور بود؟ انشاءالله به خوبی سپری شد. الحمدلله حاجی صاحب الحمدلله. قسمی که بر همگی معلوم هستند که ما در هفته‌های گذشته به شهر جلال آباد رفته بودیم و در اونجا به مو مردمای بی‌بضاعت و مردمایی که واقعا ضرورت به کمک داشتن به اونا کمک شده که از طریق بنیاد باران رحمت دیگه به می شکل ما امدفعه تانستیم که بریم به شهر لغمان و در اونجا تقریبا در حدود 20 فامیل از طریق همین کمک هایی که به بنیاد خیریه باران رحمت شده بوده اونا را برشان توضیح کنیم. چطور بود جریان؟ چطور بود؟ شفاف بود؟ اون کسایی که سروی شده بودن به نظر شما مستقرین بودن نبودن؟ الحمدلله الحمدلله حاجی صاحب قسمی که چیزی را که ما کار داشتیم که واقعا همو مردمای بی‌بضاعت مردمایی که واقعا یتیم هستن کسایی که بیوه هستن واقعا اونمو مردما سروی شده بودن و ما تشکری هم از تیم خود میکنم که اونا سروی را بسیار به شکل درستش انجام داده بودند تا ما تانستیم واقعا دمو ساحه یا دمو منطقه مردمای را پیدا کنیم که اونا واقعا مستحق بودن. جزاکم الله خیرا. خداوند شما را اجر نصیب کنم. دوستای عزیز، انشالله کمکایی که شما کردین به شکل احسنش برای مستحقین میرسه و شما اطمینان داشته باشین که الحمدلله قسمی که بار بار تذکر میتیم دهی هیچ انشالله مصرف شخصی صورت نمیگیره. And just I want to say some words in English, and I would like to appreciate the Turkish families from Konel
of Germany. They have collecting donation from the Cornell state of Germany as well from the Turkish family. They have collected donations and they have sent to Afghanistan. So we have distributed the package that you have seen from Kabul to Laghman to the Jalalabad, and I really appreciate all of you, your contributions, and I would like to say that may Allah accept it and rewards you accordingly.